جهاز کې درې مهم ترشحات دي چې هغه له خوړو سره مکس کیږي او بالاخره هضم او جذب ته یې مساعد کوي. دا مرۍ ده، مرۍ بالاخره راځي او د خولې سره یوځای کیږي. د اورل کویټي یا د خولې خالیګاه ده. موږ په خوله کې غاښونه، ژبه، وری، تالو لرو او ترڅنګ یې د خولې په خالیګاه کې د لاړو دپاره غدوات موجود دي چې هغو ته سلایوري ګلنډز وایي. سلایوري ګلنډز په سلایوا یا په لاړو کې ډیر مهم انزایمونه موجود دي لکه سلایوري امایلیز. کله چې خواړه وخورو او په هغو کې نشایسته موجود وي نو د دوی هضم په خوله کې شروع کیږي او هغه نشایستې په کوچنیو اجزاو لکه ګلوکوز او فرکتوز په دوو باندې بدلیږي. د دې ترڅنګ چې زموږ په لاړو کې انزایمونه موجود دي، انټیسپټیک مواد لکه بایکاربونیټ پکې موجود دي. دغه بایکاربونیټ ضد عفوني خاصیت لري. په خوړو کې مضره مواد خوړل شوي هغه له منځه وړي. کله چې خواړه د سلایوا سره یوځای شي، سلایوا جمع فود یا خواړه، نو بالاخره ځي مرۍ ته او همدغه جوړښت یا مخلوط د بولس په نامه یادیږي. بولس یعنی دلته خواړه وژول شول او بالاخره د مرۍ په مارپیچه حرکاتو باندې لاندې حرکت کوي. دې ته وایي بولس او دا هم زموږ مرۍ یا اسافیګس ده. د مارپیچو حرکاتو په واسطه بولس را رسیږي معدې ته. په معده کې ګستریک جوس یا د معدې ترشحات موجود دي. ګستریک جوس په ګستریک جوس یا د معدې په ترشحاتو کې هغه مهمه اجزاوې چې موجود دي هغه انزایمونه دي، تیزاب دي د معدې، HCl یا هایدروکلوریک اسید. همدا رقم پیپسین په نامه انزایم ده چې پروټینونه هضموي او دا د پیپسینوژن فعاله بڼه ده. د دې ترڅنګ موږ مګنیزیم بایکاربونیټ لرو چې هغه د چیف سیل په واسطه باندې ترشح کیږي او د دوی وظیفه د میوکس سره یوځای د معدې له دیواله محافظت ده. دغه ټول مواد چې کله له خوړو سره یوځای شول نو خواړه له معدې بالاخره کله چې بولس راورسېده او د معدې د جوس سره یوځای شو، د تیزابو سره، د پیپسین او ټریپسین سره، د ګسټرین په نامه د هارمونل ترشحاتو سره، نو د کایم په نامه باندې یادیږي. کایم هغه استفراغ شوي مواد چې په د کانګو نه وروسته لیدل کیږي هغه ته کایم ویل کیږي. کایم تقریبا 1 نه تر 2 ملي متره باید سایز ولري چې د پایلوریک سفنکټر نه لاندې کوز شي. پایلوریک سفنکټر تقریبا دغه ساحه ده، کوم ځای کې چې معده خلاصیږي او کوچنۍ کولمې شروع کیږي. پایلوریک سفنکټر. خوړل شوې ډوډۍ په خوله کې د سلایوا یا د لاړو سره یوځای شوله، د انزایمونو سره یوځای شوله، د بولس په نامه له د مرۍ په مارپیچو حرکاتو یې ځان معدې ته راورسوو. د معدې له محتویاتو سره یوځای شوله د کایم په نامه. کایم چې کله کوچنیو کولمو ته راننوځي د کوچنیو کولمو له ترشحاتو سره یوځای کیږي. د کوچنیو کولمو ترشحاتو ته سکس انټریکس وایي. سکس انټریکس. په همدې موضوع غږیږو چې سکس انټریکس څه ده او له کومه کیږي. سکس انټریکس یا د کوچنیو کولمو ترشحات دي. په دغو ترشحاتو کې 99.5% اوبه دي، یعنی 99.5% په سکس انټریکس کې اوبه دي او فقط 0.5% یا 0.5% پکې جامد مواد دي یا سولډز او یو عظیمه برخه واټر یا اوبه تشکیلوي. په سکس انټریکس کې دغه 0.5% ډیر مهم اجزاوې دي. تقریبا د خوړو ټول هضم او جذب ته آماده کول د همدو وظیفه ده. دغه 0.5% جامد مواد یا عضوي دي، ارګانیک مواد دي چې زموږ په ارګان کې تولید کیږي. ارګانیک سبستانسز دي یا عضوي مواد دي.
یا هم غیر عضوي دي inorganic substances. موږ په غیر عضوي موادو کې سوډیم لرو، همدا ډول د سوډیم ترڅنګ پوټاسیم لرو. د پوټاسیم ترڅنګ په غیر عضوي موادو کې چې په سکه سنټریکس کې موجود دي کلوراید ده، همدا رقم سلفیټس دي، بایکاربونیټ ده. دغه غیر عضوي عناصر دي چې زموږ په کولمو کې د کولمو په ترشحاتو کې موجود دي. په ارګانیک موادو کې دوه ډیر مهم بخشونه دي: انزایمونه enzymes او other organic substance. نور ارګانیک مواد دي other organic substance. نور ارګانیک مواد پکې کوم دي؟ هغه چې په خپل د کولمو د حجراتو نه ترشح کیږي. راځو انزایمونو ته. پروټیولیټیک انزایمز پکې ډیره مهمه ونډه لري. پروټیولیټیک انزایم معنا څه؟ دغه هغه انزایمونه دي چې خوړل شوي پروټین اخلي او تجزیه کوي په کوچنیو پارټیکل یا اجزاو باندې ویشي او هضم ته جذب ته آماده کوي. لکه ډای پیپټایډیز په نامه انزایم ده، ټرای پیپټایډیز په نامه انزایمونه دي. دوی اخلي د پروټینونو له کمپلیکس موادو نه سمپل امینو اسید جوړي. همدا رقم امایلولیټیک په نامه انزایمونه دي پکې. امایلولیټیک د امایلولیټیک انزایمونو وظیفه د قندونو د کاربوهایډریټس تجزیه کول دي. د نشایستې او د غټو مرکباتو نه اخلي په فرکټوز او ګلوکوز او مالټوز تبدیلي. د مالټیز په نامه انزایم مالټوز د کاربوهایډریټ مرکبات جوړوي. همدا رقم د فرکټیز په نامه انزایمونه دي چې د فرکټوز په جوړښت کې ترشحاتو کې خپل مهم رول لوبوي. او د پروټیز او د امایلیز ترڅنګ وبخښئ د پروټولیټیک او د امایلولیټیک انزایمونو ترڅنګ مهمه بل انزایم چې په سکه سنټریکس کې موجود ده هغه لایپولیټکس دي. لایپولیټکس یا هغه انزایمونه چې شحمیات غوړي اخلي او تجزیه کوي. لایپیز انټسټینل لایپیز ډیر مهم انزایم ده. په دې کې معمولا د ایملسیفیکیشن په پروسس کې ډیر مهم رول لوبوي. ایملسیفیکیشن یا د شحمیاتو ډیګریډیشن یا ټوټه کول دي. په هغه ارګاني موادو کې چې په داخل د کولمه کې ترشح کیږي، موږ په داخل د کولمه کې د ارجنټافین په نامه حجرات لرو. ارجنټافین او دغه ارجنټافین حجرات انټرنزیک فاکټور جوړوي. انټرنزیک فاکټر بیا دوه مهمه وظیفې لري: هیماټوپایسز یا د وینې په جوړښت کې د سرو کرویاتو په تولیداتو کې ډیر مهم رول لري، او همدا رقم د میکوبالامین یا د ویټامین B12 په جذبولو کې مهم رول لري. دغه ارجنټافین حجرات په داخل د کوچنیو کولمو کې موجود دي. دویمه ډله حجرات چې په کوچنیو کولمو کې موجود دي هغه ته ګابلټس حجرات وایي. ګابلټس حجرات د میوکس په نامه مواد جوړوي، او دغه میوکس لیخناکه مواد دي. د کولمو داخلي لایه ټوله پوښلې ده او له هر ډول ضرباتو یې ساتي. یعنی که دا زموږ د کولمو د کوچنیو کولمو داخلي بخش وي، دغومره یوه کولمه اخلو کټ کوو، داخلي بخش د میوکس په نامه موادو داسې پوښلی ده. هغه کایم چې د تیزابو سره مکس ده، تیزاب دلته نشي کولی زموږ د وجود غوښې ته صدمه ورسوي. همدا رقم القلي یا نور مواد چې د صفرا کیسې او د پنکریاز نه راځي او ډوډینم ته غورځېږي، هغوی بالاخره نشي کولی چې دغه ساحه تخریش کړي. نو د ارجنټافین حجرات ډیر په دو ساحه کې دي، یعنی په ایلیم او جوجینیم کې د ارجنټافین حجرات زیات لیدل کیږي. اما ګابلټ حجرات چې میوکس جوړوي هغه ډیری په ډوډینم یا د کولمو په لومړنۍ برخه کې وي، ځکه د ینې لاندې د صفرا کیسه ده، خپل محتویات چې هغه تخریشي دي، القلي مواد پکې موجود دي، راځي کولمو ته. کولمې هم د دې په خاطر چې د ځان محافظت وکړي د ګابلټ په واسطه باندې دا حجرات میوکس تولیدوي.
د دو ترڅنګ د ارجنټافین او د گابلت حجراتو ترڅنګ یو ډیره مهمه بله حجره په وړو کولمو کې موجوده ده او هغې ته پینث وایي، پینث حجرات. د دو وظیفه یوه ماده ده چې ډیفنسین نومیږي، ډیفنسین سایټوکاین ده او وظیفه یې په داخل د کولمو کې د میکروبونو، د جراثیمو او د ټولو اجنبي موادو وژل دي. یعنې د نچرل انټي بیوټیک په حیثیت باندې کار کوي، نچرل انټي بیوټیک په حیثیت باندې کار کوي. دا د کوچنیو کولمو ترشحات دي، یعنې زموږ کوچنۍ کولمې دغه مواد زموږ د هضم دپاره او د جذب دپاره ترشح کوي.